السلام علیکم ملګرو، زه ټیکنیکل نقیب د سره په لاین شوی یم. ستاسو ته نن په دا ویډیو کې در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ پاکستان کې یوه نامعلومه نمبر نه ستاسو ته کالونه راشي. ستاسو یې په یوه کلیک سره پسې بلاکولی شئ بهر و اپلیکیشنه. دا ډېره اسانه طریقه ده. نو ویډیو اخره پرې وګورئ. زما ټیکنیکل نقیب چینل لازمي سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو لپاره ملګرو تاسو ته چې داسې نښه ښکاري په دا باندې کلیک وکړئ. داسته کلیک وکړئ، ستاسو دلته راشي دا ګنټۍ نښان په دا باندې کلیک وکړئ. ملګرو سره لایف یې هم کړئ، زما هرانه ویډیو ستاسو ته په وخت در ورسیږي. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شیر کوم. دلته راشئ ډایل پیډ ته. کله ډایل پیډ ته اشتاره 420 ملګرو بیا دلته اشتاره 1 په دغو کې هم دې کلیک وکړئ. کله په باندې کلیک وکړه ملګرو دا صرف په پاکستان کې یو فون نمبر اپلیکیشن ته اچېدل شي، دا نه رانشي اچېدل. نو ملګرو خپل یو فون نمبر اپلیکیشن ته اچوم 0336 50 45 088 یا په دا سند بټن دې کلیک وکړئ. کله په دا ستاسې کلیک وکړه دلته ملګرو ویروي 1 بیا په دا سند بټن دې کلیک وکړئ. ستاسې کلیک وکړه دا زما نمبر اپلیکیشن ته لاړل. بیا یې د نمبرو نه خلاصوم اشتاره 4 0 بیا اشتاره 2 بیا په دغو کې هم دې کلیک وکړئ. کله په ستاسې کلیک وکړه ستاسو دلته نمبر وایي چې کوم ستاسې نمبر اپلیکیشن ته اچولی یم. زه خپل نمبرونه خلاصوم 0336 50 45 088 یا په دا سند بټن دې کلیک وکړئ. کله په ستاسې کلیک وکړه دلته 1 په دا سند بټن دې بیا کلیک وکړئ. دا زما نمبر اپلیکیشن را خلاص شو. زما نه که څه غلطي شوې ستاسې نه ډېره بښنه غواړم. د الله په امان.